ډاکټر محمد اشرف غني وایي د یوې دسیسې مخنیوي لپاره مې هیواد پرېښود. له افغانستان نه وتلی ولسمشر محمد اشرف غني بیګا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د یوې لویې دسیسې د مخنیوي لپاره چې په خبره یې د افغانستان تاریخي دښمن په لاس کې درلود، له هیواده وتلو ته اړ کړل شو. په سلامونو وارکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د مهمو خبرونو لپاره درسره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني چې متحد عربي اماراتو ته تللی، خپل بیګاني پیغام یې پر فیسبوک خپور کړی. ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ پر ماسپښین یې غوښتل چې دفاع وزارت ته لاړ شي او د کابل د امنیتي وضعیت اداره کړي چې ناڅاپه یې ساتونکي پرې راټول شول او له ارګ نه یې وویست چې دې سره یې یوه لویه دسیسه شنډه کړه. اشرف غني له حمدالله محب او فضل محمود فضلي سره وروسته له هغې افغانستان نه وتل. ډاکټر محمد اشرف غني له حمدالله محب او فضل محمود فضلي سره وروسته له هغه افغانستان نه وتل چې طالبان کابل ته راورسېدل. ښاغلي غني ویلي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې کابل ښار ته به ننوځي، خو په وینا یې طالبان د ارګ شاوخوا کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو وس نه درلوده. طالبانو لا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. پر ښاغلي غني دا تورونه لګېدلي چې له افغانستان نه د وتلو سره یې پیسې هم له ځان سره وړي دي. خو په بیګاني پیغام کې ښاغلي غني ویلي چې له افغانستانه یې پیسې نه دي وړي او ان له هېواده د تګ ته یې دومره بیړه وه چې خپل بوټان یې نه دي پر پښو کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.